السلام علیکم ملګرو. په انډیا کې یو فلم راغلی چې هغه فلم جوړ کړی دی د سعودي په مسافرۍ باندې چې کله سعودي ته یو مسافر لاړ شي نو د هغه سره کومه رویه کېږي ملګرو. دا بالکل حقیقت دی که نه. که دې فلم چې دی نوم دی نو ګوټ لایف نوم یې دی ملګرو، او ضرور یې وګورئ که نه، ځکه چې په سعودي کې چې څوک مسافري کوي نو د هغه سره چې کم ظلم کېږي نو دلته موږ ته پته نه لګي، خو د سوشل میډیا دور دی که نه، خلکو ته پته لګي ملګرو. په انډیا کې چې دی نو دا فلم جوړ کړی دی په یو داسې طریقه چې د انډیا یو کس لاړ شي او بهر ملکو ته سعودي عرب ته لاړ شي او هغه ایجنټ ته ولېږي ویل چې ته به لاړ شې او تا به هلته آفس کې ناست یې او بېغمه به ناست یې او تا ته به روپۍ راځي او بېغمه دومره تنخوا به اخلې. چې کله هغه لاړ شي نو هغه یو غر ته ولېږي او هغه د بزو کانډه کې او هغه پې ساتي ملګرو. او دې فلم مکمل داسې دی چې دا حقیقتي فلم دی. خو سعودي عرب والا چې دی نو هغه په دې باندې ډېر غوسه دي، ځکه چې د یمن یو کس و که نه چې هغه 23 کاله په غر کې ایستلو هلته په سعودي عرب کې او بزې مزې ساتلی که نه، چې د هغه یوه ویډیو وشوه که نه، د هغه سره ډېر زیات ظلم کېده. نو دا بالکل حقیقت دی که نه، دا ضرور وګورئ دا فلم، تاسو ته ښکاري په دې تصویر کې نو تاسو ته به پته ولګي چې سعودي مسافري څنګه ده که نه. زموږ دا خلک نن سبا وګوري که نه وایي پاسپورټ جوړوه سیده سعودي عرب ته ځه، خو هلته خبر نه وي که نه چې هلته د یو مسافر سره څومره ظلم کېږي. خو دی فلم مکمل حقیقت دا دی چې په سعودي عرب کې ځکه چې ډېر زیات خفه دي خلک، او ځکه چې دا فلم یې جوړ کړی نو د هغه اصل حقیقت ښکاره شو د سعودیانو. نو دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، صرف د دې لپاره چې د سعودي د مسافرو سره کم ظلم کېږي چې د دې خلاف اواز چوت شي، ځکه چې دا فلم چې دی نو راغلی نو موږ ته مخکې پته نه لګېده چې آیا په سعودي عرب کې به داسې په کسانو باندې ظلم کېږي. اوس اصل حقیقت ښکاره کېږي ښه، او دا ویډیو ورسره شیر کړئ چې زموږ د ټولو مسافرو ته ورسي.